مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ورنو هغه حالات بیانول نعیم ویل د بني قریظه الله تعالی عنها وايي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و سلم او وعده ما د غار ثور او په دې بیریږي چې تاسو معلومه چې د صلی الله علیه و سلم او کوم خواته اولاد نو یدا قصو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکه مکرمه نو کښته خواته خراغلی او دغه ذکر سوی بیتونه یې ویل محمد आवाज اوري تبرت زموږ څخه راځي چې موږ د قریشو د مشرانو څخه د आवाज خاوند د مکه مکرمه تر ټولو پر هغه عهد چې موږ او تاسو د الله تعالی عنها وايي کوم وخت چې موږ دغه بیتونه واورده هم موافقه سره وکړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره چې هغه وښني او برته د محمد سره په هغه وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره وطرف ته رهي دا ډېر لوی مسله ده چې د خپل قوم مشر خبر ما ته رسېدلی تاسو هم معلومات د دې د دغه مجلس چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي هلته د قریش هغه اعلان شوی لو جائزه ولزه په خپل ويهود ته ورځي د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره مقام سفیان د بني قریظه ويهود ته ورغلی پر هغه ځای د خپل قوم د اویا نفر یعنی نن مسلمان جمعه ته رسوي ده او سبا شنبه ده خپل لنګوټه ابو سفیان ورغلی او د بني قریظه د مشرانو د ملاقات غوښتنه اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا په چاره خپل مزکه او کورون نیو چې دنیا په فعال او حیوانات مخلص سبحان الله چې سبا پر مسلمانانو حمله وکړه سبا تاسو د جنوب د طرفه حمله وکړه او موږ د شمال د طرفه حمله وکړه خبر معلوم دی بیا هم د ورځ د ارهابي نوم د عیاذ بالله دون اعتبار او خلقو دا اعلان کاوه د طرفه امن او سلامتیا په چاره يهود یو کوچنی حمله په عدل او انصاف مسلمانان به د دوی سره په جنگ مشغول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خندق د اوشتلو فرصت چې پر صلی الله علیه و آله وسلم بیان نور وهي چاته ضرورت نه پاتې او تور او یوازې هغه لشکر خپل ټول مسلمانانو د وجلو د پاره بس او کافی دي د مدینه منوره په لار کې تاسو حمله شروع صلی الله علیه و سلم ته زبیر رضی الله تعالی عنہ په مخه ورغلی د مسلمان تجارو په قافله کې د شام د شبه په ورځ هیڅ کار زبیر رضی الله تعالی عنہ او دا هم ته معلومه صلی الله علیه و سلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو جوړه سپین کالی و هغه خلک یې مسخه کړ کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په مکه مکرمه کې د خلقو د جنگ څخه پټ او غائب شو د ابو سفیان مدینه منوره ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت را کړی دی مګر دا خبره چې يهود صلی الله علیه و سلم او د يهودو په دین کې د شنبه په ورځ هیڅ کار نه کیږي او د مدینه منوره مسلمانان بل سبا د یک شنبه په ورځ به حمله وکړي او د صلی الله علیه و سلم په دغه معلومه لا نه راغلی
بلکې پر بله نوې نامعلومه او اوږده لار را رهي سوی دی. موږ بیریږو که دلته نو چیرې د بالکل غزني حال تاسې نه هغه ناکامه معلومېږي سي چې کله تاسې به او څه وخت وتښتئ راورسېږي. او موږ به یوازې د محمد مدینې ته منورې پرېږدو مسلمانانو او څه موږ کول؟ بیا د ده مقابله نشو مصعب بن کولی. عمیر رضی الله نو تعالی عنه ستاسې د اشرافو هره څخه ورځ د لس ټولو نفره مسلمانانو زموږ سره پرېږدي د او رسول د الله یکشنبې صلی په الله ورځ علیه و آله حمله وسلم کوو. و استقبال ته ابو راوځي. سفیان د ځان سره وویل دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه عزت او احترام د مدینې منورې و نور خلکو مشوره وکړه. بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړونو کې څونه ځای لري. والله نعیم په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته وه. چې موږ هغه به دا په چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته خو د راځي یکشنبې په ورځ به یوازې په دا ګډه نه پر چې نبي مسلمانانو او حمله رسول کوو. دی، بلکې علاوه د بني پر دغه قریظه د یهودو مدینې ویل منورې والله حاکم نعیم رښتیا او وایي. امیر هم دی. اوس او نو د دغه یهودو ټول او کفارو مسلمانانو د اتفاق صلی الله علیه و آله وسلم او د ماتېدو سبب یې د نعیم هغه صحیح او نو معقوله دا چې نقشه هر وه. ورځ مسلمانان که چیرې دا اتفاق شوی وای د مدینې او منورې پر مسلمانانو د شمال او جنوب د طرفه حمله سوې وای هغه به دا هم د راوتل. مسلمانانو حتی دپاره یهود به لوی هم مصیبت راوتل. و. ځکه د مګر ټوله مدینې منورې سبحان دپاره الله د رسول د الله یوه صلی نفر الله علیه نعیم و ابن سلم مسعود په حرکت یوه لویه پر واقعه مسلمانانو دغه نو هجوم هره ورځ او یو ځایي د حمله سهار تر پاته لمانځه او وروسته ناکامه خلک راوتل. د یهودو او او هغه لار مشرکینو چې د مکې اتحاد او مکرمې اتفاق څخه و مدینې هم منورې مات ته شو. راتله د رسول دلته الله نو د صلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار اطمینان به حاصل شو. تر ماپښینه به په د مکې مسلمانانو کې مکرمې ډېره ولارې ته زیاتېده. کتل. کم وخت ځکه چې دا به امکان ماپښین باقي او شو، مات او ګرمي به چې د ډېر دوو شدید طرفو شوه. څخه بېرته حمله په خپلو او کورو هجوم ته شروع ولاړ. سي. خو د په دغه دوشنبې ورځ په ورځ ډېر چې شدید د بعثت او زورور د څوارلسم یخ هم کال شروع د ربیع د الاول د مسلمانانو میاشتې ډېره اتمه نوره هم ورځ زیاته شوه. او دغه خو کال یخ د دونه هجرت زیات شو اول کال چې بلل مسلمانانو کېږي. هېڅ او وخت د شپږ دونه یخ دوه نه ولیدل. عیسوي یا او د یخ میلادي سره کال د زورور سپتمبر د او میاشتې شدید باد هم درویشت شروع تاریخ شو. و رسول د الله صلی مسلمانانو الله نور علیه هم و آله تشویش وسلم پریشاني مدینې منورې ته او ډېره راورسېد. زیات شوه. ورونو د باز سره دا نور دې هم ورته یخ معلومه وي زیاتېږي. چې د رسول الله واقعاً صلی په الله علیه و مسلمانانو آله کې وسلم ډېر هجرت لوی د تزلزل محرم پیدا د میاشتې دغه په اوله شپه نو ډېره تاریکه شوه. اوله د محرم ډېره تاریکه ده. چې د هجري کال حذیفه شروع بن بلل یمان کېږي رضی الله دا تعالی د عنه کال د د شروع دغه په شپې سبب بیان ده. کوي او د او میاشتې د منزلو په ډېره حساب تاریکه د شپه کال اوله ورځ ده. ډېر شدید مګر او هجرت زورور باد و. او قبا ته ډېر رسېدل شدید او د ربیع تریخ و. الاول او یا ډېره لومړۍ سخته خور ډېره وه. پر اتمه وه. داسې او شپه بیا وه مدینې چې موږ منورې یې مثل نه ته او د ولیدل. مسجد نبوي و حذیفه منطقې بن ته یمان رضی الله تعالی عنه وایي د ربیع موږ الاول مسلمانان د په 12 خندق تاریخ سره ناست وو. لوږه راته پېښه وه. رسول الله ټول صلی الله وږي علیه و آله وسلم ټول او غریبان ابو وو. بکر د صدیق خوړلو رضی الله دپاره تعالی مو شی عنه نه په درلود. داسې وخت کې و مدینې لباس مو منورې نه ته درلود ورسېده چې د یخ چې د څخه مدینې ځانونه منورې په خلک وساتو. د سهار او څخه نور هم راوتلي لوی وو خبر او د چې څه رسول به الله راته صلی پېښه الله علیه و آله موږ وسلم په دغه خراب انتظار او یې تراب کړی و. حالت کې یو. څرنګه چې پر مګر دوی ماپښین شو لکه او رسول ګرمي الله صلی شدیده الله شوه علیه او وسلم ته رسول الله چې صلی په الله زړه علیه و آله کې وسلم وروګرځېدل هم نه چې د راغلی یهودو او نو مشرکانو دوی په بېرته د مابین کورو کې طرف ته تزلزل رهي او بې کم وخت چې اتفاقي دوی پیدا شوه. کورو ته ورسېده او د شاید انتظار اوس په ځای یو کې څه هېڅ څوک نه و پاته نو بې یې له د یوه کفارو یهودي معلومات څخه غوښتي. چې د یوې درختې په سر اوس کې شپه لوړ ناست و. تکه توره تاریکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو او بل د راتګ نسره په وي. انتظار کې په دغه نور حال خلک کې هم رسول په الله درختو کې صلی الله کښېنستل. علیه وسلم ځکه د د لوړي هغه څخه کسانو ډېره په مابین مسافه چې لیدلای غږ شوه. کړه کوم نو چې د دغه ده علیه یهودي الصلاة چې یوازې والسلام پاته پر وو شاوخوا او لوړ موجود ناست وو ویل د څوک لرې به د قوم رسول الله صلی یعنی الله کفار علیه و آله وسلم خبر او راته د هغه راوړي اصحابو او هغه لره چې جنت رارهي دي. یهودي ځان نسوای ټینګولی تاسې او وګورئ. په لوړ په اواز یې ظاهر نارې څونه کړه اسانه یا خبره بني ده قیله چې تر خندق یعنی واوړي د قیله او اولاد هلته وګوري چې د کفارو څه حال دی د اوس او بېرته خزرج راسي د قبیلو بس د یو غونه پخوانی او نیکو هغه لره جنت او یهودو هغه دغه جنت قبیلو چې ته خلقو شپې اوس او سرونه خزرج کړي نه دي ویل خلقو بلکې مالونه پسې بني خرڅ کړي قیله یې دي ورته ویل. خلقو سرونه نو پور کړي یهودي دي نارې خو بیا یې یا هم بني جنت قیله په شک کې دي. هذا مګر جدكم اوس قد لاړ جاء سه راسه د کفارو او خبر نصیب ته راوړه ویل کېږي. او د یعنی رسول ای بني الله قیله صلی الله علیه و آله دغه وسلم په ستاسې شاهدي او نصیب هغه لره جنت دی. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رارسېدو خبر هیڅوک نه سو ډېر ولاړ. ژر نشر دا او د ده د وپاشل. شپې پر هغه خطرناک
هغه مسلمانان چې کورو ته رسېدلي وو په تلوار یې اسلحې راواخیستې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل الله اکبر د قوم خبر راته راوړي هغه لره جنت تکبیر نارې بني عمرو بن عوف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم ور بیا الله صلی الله علیه و وسلم خبر راته راوړي د خوشالۍ تکبیرونه شروع کړل بیا هم هیڅوک نه تلوار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او جنت وربودي او یو نفر هم مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوځېدلي دي صلی الله علیه وسلم په حرکت شروع وکړ یعنی دا هغه خپل ځای څخه ولاړ شو او په دغه وخت کې
په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په نور کې پرسو او د الله تعالی وایي ما ځان سره ټول چې د سورې تحریم راته ونه چې بلار خبر را فرمایي خو چې بشاره ان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. رسول الله صلى الله عليه وسلم راتون يا حذيفة دغه بكو مكون او مددگار دی وایزه هم ولا او همدارنګي جبريل حذيفه وای صالح والله د ډیر مسکنت په خاطر مال باس نه درلودي ملائکه کو مکون کړي مگر زما د شوی کمیس ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای رسیدي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ډېر یخ څخه پښونه سم درېدل چې په بني عمرو ابن عوف کې ولاړ راتول او دا حذیفه ربيع الاول په میاشت کې د دوشنبه او خبر را تراو د مدینه منورې ډېر مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه تر دې نو لیدل فقط ولاړ او فرنګ وګوره او برتراس او حذیفه رضی الله تعالی عنه وای نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او چې په حمام کې ابو بکر صدیق حمام توت ځای دی او دوی دوه په عمر هم چې په حمام کې یم ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر وکاله کشر او پر هغه بل طرف راپورته سو د کفارو د لشکر وځای ته ورغی چې کم یو رسول الله رضی الله تعالی عنه وای المرد ګرځي شدت شدید باد وو ابو بکر رضی الله تعالی عنه نسبت وجه بعد صلی الله علیه و آله وسلم یې د کفارو فرتران ټول خلک او شدید باد چې دا ټول خلک د خیمو په ټولولو مشغول دي او د حذیفه رضی الله تعالی عنه وای د بعد د زور څخه خیمه ولیدې د مدینه منوره الوتله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شراغلی لپاره راغلي ګونه درلوده دا داسې د خوشالۍ ورځ چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ پر مدینه منوره نه راغلي د مسلمانانو کفارو داسې کارونه وکړل چې چا په شام راټول دي او هر یو وایي د لشکر په مابین کې مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو غټ سړی ورته ولاړ دی او ځان ته دوی ابن الهدم په کور کې واړولې چې شاته الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی عنه وای ما چې ورته وکتل هغه ابو سفیان او د قوم مشران تناري وهي او وای ما خاطر راسي ما خاطر او په دغه ورځ کې الله تعالی عنه وای مسجد او لندین اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی مخته ولار دی او زه ګورم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی او هغه د مسجد جوړول د ابو سفیان او ماته په اسلام کې حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله مسجد یوازې د مانځای نه دی وجلی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر د جرایات او مشروع مرکز مسجد د کار او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز الله تعالی عنه کولای شوی چې د کفار او لوی اجتماعات مرکز دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اطاعت په سبب د کار ولې مرکز دی وایي چې دا امر را پیاسو د پاره عام او رئیسي مرکز دی نو کوم وخت چې ابو سفیان او قوم تور نه هغه هم سره دغه مقصد او هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو سفیان غواړي چې قوم ته خبري وکړي مسجد قباء او تک تور تاریخ او پاغه کې منځ ادا هر یو د خپل بغل سوره التوبه په یو سلو اتم آیات کې دغه مسجد مبارک فرمایي چې اوس مسجد اسس على التقوى من الله جل جلاله قدرت دغه وخت فکر کار وکړي فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يعني خامخا هغه مسجد قباء چې تابع او اساس د اول ورځ څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ شول شوی دی ډېر وړ اولاد د دې چې په هغه کې د باندې د پاره ودرېږي ول تاسو دغه مسجد کې داسې خلک تاسو دغه یخ دوی دا خوشوي دغه مشکلات ویني د ګناهونو او نجاستو څخه وسه دا تقریر نو خلاص کړي چې خلکو نارې شدان پاکونکي بارده دا مسجد ساده او د خلکو عذاب پنځه څلور ورځې تیرې کړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بني قریظه د یهودو خبر هم نشر شوی دی چې هغه هم زموږ او بلکاري او ملګرتیا څخه خلاص واخلي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کامیابی څخه امید یو څل لږ ورځې پات شوی دوشنبه حذیفه رضی الله تعالی عنه او پنځه په دغه
د بارېدو په کار شروع او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره پیژنده هیڅ نه پوهېږم رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل ژوند او د رسول کارونه صلی الله علیه وسلم چیرې او برابرول ول هغه خاصه د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې یې په خیمه کې منځاوه چې حذیفه خیمه ته ودنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پنځمه ورځ چې خیمه ته ودنه وکړه هغه د حمام ته ولاړ چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ماګان چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خدمت مشغول تر سره معجزه ور سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د الله عز وجل په امر پر خپل اوشه نو وايي حال په عذاب کړم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسلم تر شاور سره جوړاو نو ما د مدینه منوره په طرف ته علیه الصلاة والسلام المنځ خلاص او خبر ورته ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماده مشغول او زه د یخریږ او اول هغه اندازې چې ځان مریږي او غاښونه ټکهاري ابن زراره الانصاري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم او دغه جماعه المنذ مشهور ابن زراره رضي الله تعالى عنه چې ما ډیر یخي نو يخپل او دغه جماعه اول منځ سلويش نفر هغه منځ ولاړو او زه پټ کړم نو د دې حضرت الدين علماء وايي چې جماعه د منځ د شرطو مهرباني یو دادي لکه هر مور چې خپل نازول وي مگر دا څه دلیل نه دی ځکه کفرزن په دغه اوله جماعه کې د خلکو تعداد یو څه دی علیه الصلاة والسلام نو بیا به یو څه لپاره شرط وای نو دا داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور خپل منځ څخه فارغ شو دا یو صحیح حدیث هم نه خبرو چې هغه د دغه حال ورته تاکید چې د احزاب او حوصله پای ته ورسېده په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مکه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قباء د مدینه منوره په طرف رهیدي او د سالم ابن عوف د کورو منطقه ته ورسېد الله صلی الله علیه وسلم راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعه د منځ په ادا کولو به ولامر خود د پراسو د جمعه المنذ وای چې دیار کې د سالم ابن عوف هغه د کفارو ډلې تللی وي جمعه په دغه منځ په حال خبرو او خوشاله او د المدینه منوره ته بلته امن او امان صلی الله علیه و آله وسلم او خوشاله راغلی و نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې جلاله د شروع کفار اسلام په بل لشکر شړلی و یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله جل جلاله په اراده په یوشپه کې د بنی سالم ابن عوف وویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم منوره په مابین کور او مسجد ته ولاړ د جمعه تر منځ ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل خبره داده چې دغه ورځ د هجرت په شهر کال کې په مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل محاصره کړي خو نن ورځ د محاصره شروع د شوال منوره ورته ویل کیږي او د ذوالقعده په اخر کې د مدینه منوره په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخلي دي د مدینه منوره کورونه او کوڅې د خوشحالي په خندا د تاوانو جنگ نو سره ډکې وي بلکې عصبي جنگ انصارو انجنو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ نه دی دغه ترانه بیا هغه د اسلام په تاریخ کې یو فیصله کوي بدر علینا من ثنیات الوداع ذلیل کړ وجب الشكر علينا ما دعا لله چې د عربو ټوله قواوي نسي کولای چې دغه کوچنی قوا کوم چې په مدینه منوره کې د رشد المدینه په حالت کې ده خیر داع ځکه ټول عرب نسي کولای چې تر دغه اوسني لښکر دي زیات او اوی لښکر راټول کړي دا هغه د دوی آخرنی قدرت او هغه هم هیڅ ونه کړه نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له هغه څخه چې احزاب لاړه د مقصد ډکه یوه جمله وفرمایله الآن نغزوهم لا یغزونا نحن نسير إليه تر دې وروسته به موږ پر دوی حملې کوو دوی حمله نسي کولی موږ به دوی ته ورځو او حقیقت هم دغسې سو که تاسې په ټول سیرت کې وګورئ قریشو بیا پر مسلمانانو حمله نه ده کړې اسلام د دفاع د مرحلې څخه ووته د هجوم و مرحلې ته داخل سو
دا د خندق غزا د بني قریظه غزا په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خندق د غزا څخه خپل کور ته ولاړی غواړي چې پس له دغه ستړیا څخه یو څه راحت وکړي ځکه د جنگ حالت پای ته ورسېد د جنگ کالي یې وکښل غواړي چې غسل وکړي په دغه وخت کې چې د ماپښین وخت و دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه راغی دحیة الکلبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر دی چې ډېر ښایسته سړی اوس راغلی او اجازه غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وویني حضرت عائشه رضی الله عنها دروازه ور خلاصه کړه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی ویل غسل کوي ویل زه غواړم چې ورسره ووینم رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژندی چې دا جبرئیل علیه السلام دی موږ مخکې هم درته ویلي وو چې جبرئیل علیه السلام د مختلفو انسانانو په شکل او صورت ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلی لکه په هغه مشهور حدیث کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې روایتوي یو سړی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د اسلام ایمان او احسان پوښتنه ځینې وکړه او بیا د قیامت د ورځې پوښتنه ځینې وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا جبرئیل و او راغلی و چې تاسې ته ستاسې دین در وښیي چې دلته هم جبرئیل علیه السلام د یوه سړي په شکل سره راغلی او اوس د دحیة الکلبي په شکل سره راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا اسلحه دې کښېښول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هو جبرئیل علیه السلام ویل مگر ملائکو خپل اسلحه نه ده ایښې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې خبره څه ده جبرئیل علیه السلام ویل الله جل جلاله دې د بني قریظه په جنگ امر کوي ته او هغه کسان چې ستا ملګري دي د بني قریظه پر طرف حرکت وکړي او زه تر تا د مخه د هغو طرف ته وررهیم چې د دوی قلاوې ورېږدو او په زړو کې یې بیره ور واچوو دا مسله لا نه ده خلاصه سوې هغه کسان چې غدر او خیانت یې وکړي هغو ته هم باید سزا او جزا ورکول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فورا د جنگ لباس واغوستی د کور راووتی هغه کسان چې د باندې ناست وو د هغو څخه یې پوښتنه وکړه چې یو څوک مو ولیدی هغو ویل بې له دحیة الکلبي څخه بل څوک مو نه دی لیدلی چې هغه هم د بني قریظه و طرف ته رهي و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه جبرئیل و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې په خلقو کې د غږ وسی هر څوک چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري د مازدیګر لمونځ به نه کوي مګر په بني قریظه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ یا د لښکر بیرغ و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورکړ او د مخه د بني قریظه و طرف ته ولېږه علی رضی الله تعالی عنه چې هلته د یهودو و قلاو ته ورنږدې سو د يهود څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې منورې مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل جنگ د پاره تیاری او مسلمانان ډېر خوشاله وو ټول مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر یو ځان منورې ته داخل شو قریظه پر هر کلی چې راشي هغه کسان چې مرګېدو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او شونی او د مازیګر موږ په بني قریظه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پوس په شفاعت دیجو تر مرګېدو د مخه بني قریظه ته رسول الله زموږ سره پاتې زموږ سره عدد ځینو یې د مازیګر موږ په لار کې پر خپل وخت عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې د مازیګر لمونځ به بل ځای نه کوي بل بني قریظه یعنی استاد ساتنې د پاره قوت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا و هم د ډیر مال او شتمنۍ خاوندان نه چې موږ ونه هر یو د تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منځ په لار کې په کور کې اواړه بیا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مازیګر منځ مکوي مګر په بني قریظه او ویل یا رسول الله عدد جو بني قریظه او مناعه راځه او د مازیګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل او شهیل پس لما خپل د مقصد ځای ته ځکه وکي
دا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې هغه ځای ته ولاړ شي ځکه هر چا د خپل هستوګنې لپاره هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده سره عمل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر چې د مازیګر مونږ بل ځای مکوي ټول بني قریظه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اعتماد دا امر کړی شوی دی چې اخل واردی چې جرم لاړ شي او واقعا یې هم مونږ باید هلته ورسوي یا دا چې مونږ مکوي مګر او بني قریظه هر خواته چې لواړي صحیح وبلل پر هر کلی چې بلاغله خلق په ودا بحث ونیسي مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویل پرېږدي هغه داچ او شره هو نن ورځ چې دغه اوسنی مسجد نبوي دی وای ودای ته الله جل جلاله یو رسول الله صلی الله علیه و سلم یو دی د دوی اعتماد قرآن مجید چې د اسلام قانون دی یو دی نو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم پر سپورت د دوی د خبرې د کولو د پاره او شدا ولا یو څه بیان او شاته وکړه دوی دا خبره په دې سبب کوي او چې دوی ضعیف ایمان دي بیا چوکس غواړي چې مسلمانانو ته د دوی مبارک شبهات او تشویش پیدا کړي الله جل جلاله دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړي دلته نور رسول الله صلی الله علیه و سلم د دوی خبرې واوري چې دا منطقه رسول الله صلی الله علیه و سلم د ماماګانو د بنی نجار د کورو سره اعتراضونه لري او دا د الله عز وجل توفیق د ناپوهۍ د وجې ورکړي دغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دا فشو چې د خپل ماماګانو سره واړي او د علیه الصلاه والسلام نزول دوی مکرم دغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم راټول او خبري ورسره کوي هر یو وایي چې دوی قرارات د پاره ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سامان د اوش څخه رسول الله صلی الله علیه و سلم یو قول رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل وکړ چې زما سامان چې الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی عنه هغه ما خپل کور ته دغه د مذاهب او اختلافونه هم صلی الله علیه و سلم وفرمایل مذاهب هیڅ کله په اصول کې اختلاف نه لري د خپل مذاهب ټول اختلافونه یا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د استوبین شرع او لفظ په ترجمه کې ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه جائز او رواج او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و سلم اوشه خپل کور رسول الله صلی الله علیه و سلم د اوشه روزنه د اصحاب سره د مهاجرین او انصار علیه و سلم دینه ورڅخه د بنی قریظه په طرف رهیسو ورته وویل چې د دوی اعتماد د ساحانو څخه پر وتا او متصرف توفي ورته ویل کېده اعتماد ولي راغلی دا رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی قریظه ته په داس حال کې ورغلی چې زغره او د جنگ لباس اغوستي یا رسول الله دام زکه یې به قیامت هم د قلا د بام څخه رسول صلی الله علیه و سلم فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مت الفاظ ذکر او دا نادر او د ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم دی یو چا ته ورکړي خو په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم امر وکړ چې پر دغه ځګانو او خنزرانو ورونو پر تاسو د الله جل جلاله ذلت نازل مسجد یعنی الله جل جلاله او منزله چې ادا کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم اولنۍ مسجد پر دغه ځکه حلیمیه تدام ربانه پس د بیت الله الحرام صلی الله علیه و سلم ویل پر مغن هغه مبارک ترین مشرف ترین په داسې خطرناک وخت کې غدر او خیانت کوي او دغه دغه مسجد د پاسه د الله او جل جلاله بشه او اختیار وو ستاسو په باره کې چې هر اختیار کوم هغه ما او اوشه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده کار پر دغه ځای چوک ویل کدر ووزو تم وجنه نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه چې دغه ځای الله عز وجل دوی هم دغه مسجد لپاره په دروندوالي پوهېده نه بلچا نو د نن په قلاو کې کښېناستل او نه راوځي او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع شو الله عز وجل لکه څنګه چې مخکې مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې شذو او کوچنیانو یوازې ځوانان او د جنگ خلک رضی الله تعالی عنه کور دوه منزل الله
جل جلاله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړه کوټه ورکړه او جنگ کولو قدرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ ویل منافقان هم ټول راغلي دا نه د مسلمانانو سره یو ځای اوسېږي ځکه وخت د غنیمتو دی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي نو ما او خلق ته غنیمتونو او کښته کېدلو کې یهود حسرت زبک شتر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ایوب رضی الله تعالی عنہ هم تاسو به ور تسلیمېږئ او هلته د مسجد په جوړولو شروع تاسو په باره کې چې هر اصحاب کرام کار کوي هغه ما یې دنده يهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد جل جلاله مجد جيد خلفاء وخداس ونفر ولجد استاد متابعين يعني مسلمانان سخبي فيوش مشوره ورسول فرمایي هو انشاءكم من الارض ابو لبابه رضي الله تعالى عنه فيها يعني همدغه الله تاسو د مالونو پیدا کړی یا اولادونو په دغه ځکه کې د اعمار او آبادیت صلی الله علیه وسلم هم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ورڅخه د ځکه تعمیر ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې د دوی وکالت ورغلی په جوړولو او شر او فوري او مختور ولا د جوړولو په وخت کې صحابه کرام د ستړیا د جوړولو لپاره دغه بیتونه ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ اللهم لا عيش الا عيش الاخره يا ابا لبابه اغفر للانصار والمهاجره ما سره هیڅ فکر رسول الله صلی الله علیه و سلم اراده سره کار کاوه نو د علیه الصلاه والسلام به هم یا ابا لبابه د دوی سره دا مشوره راکوي چې موږ د محمد په تسلیم شو داسې بیا وایي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار هغه محلل ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعر نوايا زفزان الله جل جلاله سورة ياسين نشفة نمبر آيات فرمائي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني محمد صلى الله عليه وسلم شعر ندي وصولي أو نزل الشعر وينشاي نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شعر وایي خطاوتی حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شعر کې به هم خطاوتی برابر مسجد ته ولاړی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر چا مسجد په یو پایا یا مت پوری وته ځکه ما د الله هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې خیانت په خلقو کې مشهوره و او خلقو ویل تر هغه ځان نکم خلاص او نه به میڅو خلاصوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شعر د وخت په واش نثر یا خبره به جوړه او په والله د مسجد په کار کې چې په مسلمانانو شعر وایي د علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم مګر حال خبر د شعر د طرفه د دعا و طرف ته حال ولاړ او بیا ځان د مسجد په عمود پورې وتړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد په جوړولو کې په خپل اول ما ته راغلی وای ما به د اوقات الله جل جلاله څخه د مغفرت صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه خپل خوښه سره دا کار وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کوي او دین توبه قبلوي نو خود نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دغه سړی په ورځ او پورته مسجد په عمود پورې تړلی یاسر رضی الله تعالی عنہ پر وخت به شته ورتراتله د او داسه مانده د فار به خلاصاوه نور به تړلی خوب او خوراک په دغه تړلی حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ د توبه قبول کړ دعا وکړه الله عز وجل عفو حال کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص کی رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړه په اشاره پر عمار چې موږ وجدي نو یې اراده وکړه چې نه به دغه ورځ په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه خبر او واقعا بیان کړ چې پس د 15 کلو څخه کلاو کې ساتل ناس نور هیڅ تکلیف نه لري عمار رضی الله تعالی عنہ شهید ووجد کوم وخت چې دغه محاصره وردس او د شپې رسول الله صلی الله علیه و سلم د استراحت لپاره د ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ ورته راغلی دغه حالات چې علیه السلام د قوي اراده او لوړ همت غواړي ابو ایوب او د خدای پر دغه حال نو څه پاتې کېدلای زموږ سره دا ډېر کومش کړپي او دربې جوړ رسول الله صلی الله علیه و سلم یو دغه کارو څخه باید نو دغه لوړي خوني دغه مشکل چې مشترک په ډېر احتیاط حل نه لري
ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته يهود ویل هغه علیه الصلاة والسلام د احترام عزت او محبت تاسو په هغه چې محمد نبی دی په یو شپه کې موږ ته یو تکلیف پیښو چې دی علیه الصلاة والسلام موږ د قبول لپاره چې په تورات کې د ذکر شوی دی او هغه مات شو چې د دین ته داخل شي چې ویني تاسو ته معلومه ده چې په فانی کورونه داسې نه و لکه د نن ورځې کورونه قوم یو کې د لرګو او خاشو کورونه کله نه داخلي د دې امکان و چې دا او چې دوی په هده او رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وايي موږ د او حسد بل شي نه درلودي او لري شر مدغه او په دغه تک او چې او ټول شپه ځش پاتس یا کعب کوم وخت صحابه دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ووجنو یا رسول الله بقلا کې به شو او کوچنیان موږ دوړیو دا نه څوک نه پریږدو موږ د شپې نه غواړو چې کړپې جوړ کو یا حرکت ووار او یو حمله قسم هم پر مسلمانانو نو وتوین چې زموږ غوښتنه ده چې تر یو کامیاب کیږو او مشکل ټول وجل کیږو رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دا د دې غوښتنه قبول کړه او هغه لوړ منځ ته ورسېدو وکړو او ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړو او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته به مو وروړه دا چې به مو هغه ماته خواړه ځینې راوړه نو به ما چې ټینګ عزم ایوب د برکت لپاره هغه د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل مرګ خو حتمي دي موږ ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته داسې خواړه ولېږل چې په هغه کې ممتاز نو ولدریم شي دي ولدریم دادي دا چې موږ د خوړو جوړش بنې راوړي د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو اثر نه بکړو نو ورته کوم وخت چې مسلمانان د خندق سره محاصره و مامور او پلان وخت چې د شنبه شپه د مسلمانان په پیغام او موږ په هغه کې د لاس وهلو په شنبه یعنی خللو اثر و نه شنبه ورځ د مسلمانانو لپاره د راحت ورځ چې ستا پاتې ډوډۍ یا خواړه چې باران د شنبه په ورځ پیغام ام ایوب د برکت لپاره د يهودو د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل نو هر یو رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل نن شپه د شنبه کې او مسلمانان د شنبه په شپه زموږ د طرفه پیغام زه داسې یو سړی راسي چې د خپل شنبه ماته او پر مسلمانانو د شنبه په ورځ حمله وکړه ابو ایوب وايي موږ هغه خواړه وخوړ او تر دغه ورځې جل جلاله په رسول الله صلی الله علیه و سلم په خوړو کې الله عز وجل د وګړو څخه خنزیران او زوګانی جوړ کړ مسخه دا مې هیڅ چې موږ په شنبه حمله وکړو چې علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم درې سره فکر یا پیش د هغه د پاره په مکه مکرمه کې پاتې او غضب سره نو څو وخت مدینه منورې ته راغلی یو هم د کوم وخت چې د مور رضی تعالی عنه د همت او ملان یو شپه نه وسلم تر هجرت یعنی هیڅ اراده نه لري خبره د مکه مکرمه کې پاتې دلته همت او ملان په کار د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره وکان هم يهود پراتمانتونه او ترغو او مالکانو ته ورسول د يهود څخه یو نفر مکرمه په شان کې بګرځي او ویل د يهود د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره پروت شاوخوا قلا پیرداران درولي و چې دغه پیردارانو مشر ټول خلکو امانت یې ورته یو ډېر قوي یا امانتونه یې تسلیم کړ محمد ابن مسلمه الانصاري چا امانت خو نه دی پاتې قريش پیردارانو دغه عمرو بن سعدي يهودي ونیوي وکفیت خو هغه ویل علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له دوه يهودي ورسول الله صلی الله علیه و سلم تراوس يهودي او په قباء کې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره او غدر یو وکړ زه هغه یوازنی سره ورسته چې دا کار رسول الله صلی الله علیه و سلم دوی منعه ابن الحارثه زه په دغه خاطر کې دوی سره نو محمد ورته ویل کېده رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم د اهل بیت څخه رشتیا هم د سید د رسول سلام په کور کې وشوي په ماتولو کې اشتراک نه وکړ دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل او بلکې هغه کسانو چې جزاء ورکول چې عهد یې مات کړی مکه مکرمه ته ولاړی چې دغه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اهل بیت کرام دغه سړی هغه د وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجه خبره دا نه و چې د عام يهودو څخه انتقام اخیستل کېده اسامه ابن زید او ایمن کسانو د پاره و د رسول الله صلی الله علیه و سلم یو څوک چې پر خپل زینب رضی الله تعالی عنها هغه د جزاء ورکول د ابي العاص زوجه او عمرو کرمه کې پاتې الک ورونو
يهودو کولای سوای چې دغه اوږده محاصره تحمل کړي او ویښ کړي ځکه غذایي مواد یې درلود او د اوبو څخه هم هلته دننه په قلاو الله صلی الله علیه و آله وسلم او د جنگ څخه په قلاو ساتل شوی او مسلمانانو په شدید یخ او ډېر لوږه کې پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه په عین حال کې مسلمانان د هغه اوږده محاصره او هغه پر لپسې کې پاسه خستړي هم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم مگر د بني قریظه د یهودو سره د دوی جنگ او عائشه احساب ابو بکر رضی الله تعالی عز وجل غوبل هم ډېر ور او رستبه او د اسماء رضی الله تعالی عنها د دوی معنویات نور د هغه دراتک سره او دغه معنویات ټوله په هغه ورځ د لاس ورکړه چې حضرت علي او زبیر بن عوام چې هر څوک به اول ورغلی نور مسلمانانو په ملګرتیا حمله پر او حتی ډېر کسان یې وژل نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مسلمانانو ولید چې وخت ابو بکر د محاصره نو نس ورځې تیر رضی الله تعالی عنه هیڅ نتیجه لاس نه راغله نو د مسلمانانو د پهلوانانو سره یو څو نفر سره یو ځای چې بده دوی چې په دې ورکه زبیر بن عوام او علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما هم شعرونه وایي نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او په دغه حال خبر کړي یا به رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا وکړي د قلا د حمله لپاره مدینه تیار او محبت کې لکه زموږ چې حمله شروع د مکې سره او د حمله لپاره ورهیات محبت په دغه وخت علي رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز او پیمانه کې برکت واچوي ایمان خاوندان دغه تبه په والله یا به هغه سره چې حمزه ته پیښ شو یا به قلا خلاصو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند او د مرحله بیان پای ته ورسېدی نو یې د تسلیدون علی شروع کړ ناره ویل یا محمد یا محمد ستا وختم ته کوي د دعوت مدیر در لسکاله دوام وکړ جلاله پزړو کې محترم ورونو نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت د واقعاتو د شپو هدونو لپاره نه چې په قلاو کې موجود و تسلیم شو اول د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هغه وخت یو څه وکړو چې مسلمانانو د اول وار لپاره حبشه ته هجرت د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه هجرت مبارک لاندې مختصر ډول سره دونه وایي د نورانو الله جل جلاله طرف کې سره یو عقیده تر هر شي د اوس د قبيله مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم او عقیده راټول د زوال او خرابیه سره مخامخ وي زموږ د خلفاو او متعهدینو سره شوکه لکه څنګه چې د خزرج مال او جاه او متعهدینو سره دي شوکه نو ځکه الله عز وجل د بني مسلمانانو دا فرض کړی د مرګ څخه د دین او عقیده د ساتلو په لار کې د ټول شی قرباني ابن سلول ورسول الله صلى الله عليه وسلم تورث اول يا رسول الله احسن الى موالي ملك او كون ما د خلفاء سره احسان او خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه عبد الله په سبب د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت عبد الله ابن سالم عقیده او په حق دین کې د خزرج قبيله د بني قينقاع د يهود سره عهد او مادي قوت ساتنه د اوس قبيله د بني قريظه د يهود سره عهد اسلامي اخلاق پورې لاس ونیسي اوس د اوس قبيله وایي یا رسول الله احسن الى موالينا لکه څنګه چې د خزرج د حلفاو سره چې بني قينقاع احسان وکړي د غرب د زموږ د حلفاو سره چې بني قريظه احسان وکړي د اخلاق د طرفه فاسد ګناه تر ګناه پورې فرق لري که څه هم د بني قينقاع د يهود ګناه نه و چې دوی نن ورځ د بني قريظه د ګناه سره هیڅ نه مشابه کېدلای دغه ګناه سل چند نه بلکې زر چند ده بني قينقاع یو مسلمان سره وژلی لوی شاهد قاتل مسلمانانو ته پلاس نور کاوه مگر د بني قريظه يهود ټول یو بد اخلاق مسلمانان په خطر کې اچولي د طرفه د حق اسلامي یو فیصله کاوه د قوت او مادیات د طرفه پر خپل پښو ولاړ وي صلی الله علیه وسلم نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني قينقاع يهود د خزرج د قبيله په واسطه او بربادي پر طرف رهيدي اوس د قبيله په واسطه د بني قريظه خرابي او بربادي معامله ونکي یا یې نشو لیدلای نو یا د اوس قبيله د تاریخ ناراضي کېږي چې د دوی په باره کې د انسان د عمر لږوالي او کوتاهي ده
یعنی د بني قریظه په طرف حکم ستاسو د قبیله و نفر ته پریښ سترګې لیدلای هغه چې هر حکم غافله هغه او کم عمر انسان دوی وایي هغه به څوک وي چې دا حکم کوي. نو ځکه الله عز وجل صلی الله علیه وسلم وفرمایل سعد ابن معاذ په مال او وطن سره قرباني شریعت وهغه ته به قانون ګرځول هغه خوښه ده دغه قرباني حکم د مسلمانانو د پاره اوس قبیله وویل یا رسول الله وطن ژوند او عزت زموږ رئیس دی داغه په حکم راځي په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي ته ورسېدي دغه حقیقت ابن معاذ رضی الله تعالی د مکه مکرمه حلف و مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت د سعد په حکم راځي او کافی دلیل سعد خو په ظاهر او حلف دی د وطن پرېښول سعد رضی الله تعالی عنه چیرې دي مالونه او کورونه پرېښول په خیمه کې زموږ په اصطلاح د زخم علاج کې مکرمه چې په وشو وشتل سوی خو په حقیقت او دا مو مخکې درته وایي چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه مریضي کې خپل رب ته یو دعا کړې چې الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیڅ سره ستاسو جهاد کول چې دوی د هغه ساتلو لپاره وطن پرېښي هغه قوم سره چې ستاسو رسول تکذیب کړی او ستاسو رسول یې د خپل وطن څخه ایستلی دي هغه کسان چې مسلمانانو ته هزارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وجود اراده کړې اوس په هیڅ چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاتې وي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ستاسو لپاره جهاد وکړي مهم او کله جنگ استقراري نو دا زخم مجوړه نقطه او مرګ هغه ښکارا شي چې مشتد رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت څخه را معلومي قریظه په يهودو رسول الله صلی الله علیه و سلم د ټول اصحاب کرامو د جمهور څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړ ابن معاذ چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نفر علماء کرام چې سعد رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه بسبب ټول اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم او اوس رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی عنه رضی الله تعالی عنه د خلافت او لایق چې دغه مفهوم او تاکید دغه سیستم کې نور ډیر شیان کوي مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا خپل مریضی کې خپل متعهدین سره امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه وسلم خلیفہ په باره کې حکم ورته تاکید کاوه چې د خلفاء امامت متعهدین دی له رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي تعالی عنه او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کما د ځان د لپاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر د ځان خلیل ګرځولي وای الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي عز وجل يعني په دغه حکم کې به ابو بکر رضی الله تعالی عنه مراعات کوم دغه امتیاز ورکړ ملامتۍ را باندې وایي په هغه ما پروا نه کوي ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په ملګرتیا دغه خبرې په مقصد او اخلاص یو نمونه او مثال او ویل بلکې خپل روح او مال رسول الله صلی الله علیه و سلم په ملګرتیا او د هغه لپاره قربانول د بني قریظه او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وویل د خپل اصحاب سره ناس نه نوځي تر څو چې زور نه هلته د محترم زموږ د بحث محترم ورو حسابه زموږ د بحث ان شاء الله تعالی پراتون ان شاء الله تعالى سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات تعلیم الاسلام رادیو د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شفا اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو
په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول خوښ. تعلیم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. او د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا